یوه ښځه ده، د دې ښځې یو زوی ده زید نومیږي، او د یوې بلې ښځې زوی لور ده زینبه نومیږي. دغه زینبه راجیګه سوله، د زید د مور شیدې وخوړلې. چې کله یې شیدې ترنه وخوړلې، بیا د زینبې بله خور ده چې هغه د زید د مور شیدې نه دي خوړلي. نو د زینبې د خور چې دا رقیه نومیږي، چې د زید د مور شیدې نه دي خوړلي، د زید ورور سره یې نکاح څنګه ده؟ جایزه ده محترمه، ځکه د زید خو زینبه خور ده، د زید چې ده رقیه هېڅ هم نه کیږي محترمه. نو څه یې نه کیږي شرعا، نو دا د دوی خور نه ده. نو د رقیې نکاح خپله زید سره هم صحیح کیږي محترمه، او د زید ورور سره هم نکاح صحیح کیږي. د زینبې نه ورسره صحیح کیږي، زینبې نه له زید سره نکاح صحیح کیږي، ځکه زینبه د زید خور ده، نو د زید د ټولو ورونو خور ده. او رقیه چې ده هغه نه د زید خور ده، نه د زید د مور لور ده. نو د زید سره هم نکاح جایز ده، د زید له نورو ورونو سره هم نکاح جایز ده. الله دې ښه لره وروره، کامیاب